अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे बासिन खबर ज़हीम शाहिद जान से त खबर उस टकी په خیبر پختونخوا کې د مال مویشي پیداوار زیاتولو منصوبې افتتاح وشوه. په کراچۍ کې د غیر قانوني کندې مې د یوټیلیټي کمپنیانو ته نوټس جاری کړو. د خبرو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د مال مویشي پیداوار زیاتولو منصوبې افتتاح وشوه. په خیبر پختونخوا کې د مصنوعي نسل کشۍ لارې د مال مویشي د پیداوار زیاتولو منصوبې رسمي افتتاح وشوه. د صوبې د لایو سټاک وزیر فضیل حکیم خان یوسفزۍ د افتتاحي تقریب پر مهال هدایت وکړ چې مال دوایانې د سرکاري ډسپنسریانو لارې خلکو ته په اسانتیا توګه ورکړل شي. هغه ویل چې دا 2 کلنۍ منصوبه 500 میلیون روپو لاګت ولري چې هدف یې د شیدو پیداوار زیاتول د غوړه نسل مال واده ده. فضل حکیم خان زیاته کړه د صوبې په کچه یو کم 800 مصنوعي نسل کشي مرکزونه جوړ شوي او راتلونکي به دا تعداد نور هم زیات شي. په کراچۍ کې د غیر قانوني کندې مې د یوټیلیټي کمپنیانو ته نوټس جاری کړو. د کراچۍ میر د ښار په سړکونو د غیر قانوني کندو په خلاف د کې الیکټریک واټر کارپوریشن سوی صدرن نور یوټیلیټي کمپنیانو ته خبرداري ورکړې او رسمي نوټس یې جاری کړي. د میر د سینیئر ډایرکټر کوارډینیشن لخوا په جاری شوي نوټس کې ویل شوي چې هر هغه اداره چې د اجازت نه بغیر سړکونه کندي د هغو په خلاف قانوني اقدامات پورته شي. غیر قانوني کندو د وجه د ښار اهم لارې لکه شارع، نور جهان او چاکی واړه روډ سمیت مختلف سړکونه سخت متاثره شوي دي. په نوټس کې دا هم ویل شوي چې که په راتلونکي کومه کمپنۍ د اجازې نه بغیر سړکونه کندي نو هغو په خلاف به مقدمه درج شي. یوټیلیټي کمپنیانو ته هدایت شوی چې سړکونو کندولو نه مخکې به اجازه ترلاسه کوئ تر څو د ښار انفراسټرکچر نور خرابېدو نه وساتل شي. داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.